ولا اللهم احسنت خلقی فاحسن خلقی. دعا کې به دې سی وی اللهم احسنت خلقی، یا الله تاسو ډیر خیسته پیدا کړی، ډیر ښکلي خوله پوزه دې را کړي دي، ډیر ښکلی وجود دې را کړی دی. دا کو یو وخت په مخې ته وی یوه شاته وی، یوه سترګه مخې ته وی یوه شاته وی، دا به څه وه؟ نوی اللهم احسنت خلقی، ربا تاسو ډیر خیسته پیدا کړم، ډیر ښکلی وجود دې را کړی دی، د وجود جوړ دې ډیر ښکلی را کړی دی. فاحسن خلقی، ربا څنګه چې مې دا شکل او وجود خیسته دی، ربا داسې مې اخلاق خیسته کی. فاحسن خلقی، ربا داسې مې اخلاق هم خیسته کی څنګه چې دې راله خیسته شکل صورت را کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل په تله د میزان کې د ټولو نه درون شی به کمی، تله د نیکو چې درنی کم اشیا به وی د ټولو نه وزندار سیس په تله د میزان کې درونوالی چې راولي وی هغه بهترین اخلاق دي. دا به تله د نیکو درنی ښه د ټولو نه وزندار شیز په تله د میزان کې درون سیز هغه بهترین اخلاق دي، هغه خیسته اخلاق دي. د مسلمانانو سره صفا معامله کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل الکلمة الطیبة صدقة، چاته خیسته خبره کول دم صدقه ده، دا صدقه ده چې سړی خیسته خبره چاته وکړي. تا نه څوک تپوسو کې پلاني ځای ته کومه لار تلې ده، پلاني ځای ته دا لار داسې سیده تلې، په دې لار باندې ورشه، سیده لار ورته وښی. الکلمة الطیبة صدقة، خیسته خبره کول امام الانبیاء فرمایي دا صدقه ده، په دې به تا ته نیکي میلاویږي، په دې به تاله الله اجر درکوي چې ته بنده ته خیسته خبره وکړي، ښکلې خبره ورته وکړي، د هغه ړپې والی او د هغه زړه پې روغ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای المؤمن مألف، مومن چې دی دا د محبت مرکز دی، دا د محبت مرکز دی، دنه به محبتونه خورېږي. مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. نبی علیہ السلام فرمای په دې سړي کې هیڅ خیر نشته چې نه دی د چا سره محبت کوي او نه د ده سره څوک محبت کوي. لا خیر، په ده کې هیڅ خیر نشته. خلق د ده نه لرې ګرځي او دی د خلقو نه لرې ګرځي. ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. المؤمن مألف، مومن ځای د محبت دی، مومن مرکز د محبت دی. مومن چې ده کې به محبتي، دکې به مینه او الفتی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې به څوک میلو شو باز بیا به هغه د هغه ځای نه نه خوځېدو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ملاقات ړومبی انداز چې امام الانبیاء به د سړي سره میلاوېدو، ړومبی انداز یې د مینې او محبت وخه چې سړي سره به ړومبی میلو شو نو دسی مسکې به شو، بیا به ورته وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ړومبی به په مخ مسکا راوسته، بیا به وي السلام علیکم. سلام کې به پې څوک مخکې کېدی نه شو. ړومبی تعلیم امام الانبیاء د محبت او د مینې ورکړی دی، د کولو تندي ورکړی دی. ړومبی چې به میلاوېده مسکې به شو، بیا به وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ځکه خو به ورسره هر سیز مینه کوله، هر سیز به ورسره مینه کوله. د یو انصاري باغ ته امام الانبیاء را دنده شو، هغې کې یو اوښ ولیده. اوښ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیده، داسې اواز یې شروع کړو لکه د اوښې نه چې بچې ورک شوي، او ظرافت عیناه، دا سترګې داسې روبیدلې د هغې سترګو نه اوښ کې را روانې دي او داسې اواز کوي لکه د اوښې نه چې بچې ورک شوي، داسې چغې وهلې او د سترګو نه یې برغږې برغږې اوښ کې را روانې وي
چې امام الانبیاء ولید نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ولدی سی دا ځای ګرئ دا ځای ول امام الانبیاء دي سی ګرئ لاس پې وی وی د مالک څوک دی راوی غواړی پلانی وی زه یم وی راشه زما خواته وی دا اوښ ما ته شکایت کوي ښه دی اوښ ما ته خپل فریاد وکړو ته دله خوراکم کم ورکوي او تکلیف ولم ډېر ورکوي ښه دله خوراکم ته کم ورکوي بوج پې هم غټ وړې تکلیف وله ورکوي نو چې دی اوښ زه ولیدم نو اوښ ما ته په جړا شو ښه ارحم من فی الارض ارحمو من فی الارض رحم وکئ په هغه چا چې په ځمکه کې دي نو رحم به وکړي په تاسو هغه ذات چې هغه په اسمان کې دی ته په ځمکې والا رحم کوه الله به په تا باندې رحم کوي ښه حدیث مبارک کې راځي څوک چې د یتیم په سر داسې لاس راکاږي د یتیم په سر لاس د شفقت راخکو پیسې وله نه دي ورکړي کپړی وله نه ده اغوستې صرف د یتیم په سر یې داسې لاس د شفقت راخکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې لاس ته لاندې څومره ویښته رالل دومره نیکۍ الله په عمل نامه کې ولیکلي ښه چې صرف یو لاس د شفقت نن د شفقت ضرورت دی نن یو لاس د شفقت دی امت له پکار دی یو اسره دی امت له پکار ده یو سورې دی امت له پکار دی نن هغه سورې چاته نه میلاویږي څوک یو درلزي یو بل درلزي هغه سورې ونمونتو چې د هغې نه سړي ته آرام میلو شي د هغې نه سړي ته راحت میلو شي د هغې نه سړي ته چین او سکون میلو شي معاذ رضی الله تعالی عنه فرمای چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم یمن ته لیږلم سورلی ته وختلم او دا خپه مې داسې په زین کې کېښوده سړی چې په سورلی کیني نو خپه په زین کې کیدي وی چې داسې مې خپه په زین کې کېښوده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته وه چې معاذ به بیا ما نه ویني دا اخرې ملاقات و بیا به مې نه ویني ځکه ورته ویلي و معاذ چې بیا راځي نو زما په مزار به تېرېږي بیا به زه نه یم ښه یار به یي خو مزار به یي خو یار د مزار به نه منبر به یي خو ښکلا د منبر به نه چې راشي دی ورته ویلي وی چې په سورلی په زین کې مې داسې خپه کېښوده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته مخامخ شو مای چې ما ته به اخري خبره څه کوي ځکه دواړه به بیا یو بل نه ویني ښه اخرې ملاقات دی بیا د یو بل نه جدایي ده بیا چې معاذ رضی الله تعالی عنه راځي نو امام الانبیا به دنیا کې نه او خپه مې په زین کې یخې وه او چې نبی علیه السلام ته مې وکتل وی ما ته وی چې یا معاذ احسن خلقک معاذ خیسته اخلاق په چلی ښه دا کوم ځای ته چې دی لیږم ښه یا معاذ احسن خلقک للناس معاذه د مخلوق سره به ښکلي اخلاق چلی زه د بحیثیت گورنر لیږم خلقو سره به ګورئ اخلاق خیسته چلی ښه معاذه خلقو سره به خیسته اخلاق چلی وی امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته اخیره خبره دا وکړله چې احسن خلقک للناس معاذه د خلقو سره اخلاق خیسته چلو د خلقو سره اخلاق خیسته چلو نن دی الله رحم وکړي خلق د خلقو نه تنګ دی بس ادبار نشته اعتماد نشته سړی وایي چا ته خبره وکم که مجلس کې خبره کوي رازدار نه میلاویږي یو رازدار نشته چې ته ورته خبره وکړي هغه ستا راز برقرار وساتي داسې دورو چې امام الانبیا خپله لور راوغوښتله خبره یې ورته وکړه نه په جړا شوه چې بیا یې ورته وکړه نه په خندا شوه نو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ترې تپوس کې وي بابا دې درته څه وي بیبي فاطمې ته وایي رضی الله تعالی عنه وی دا زما د بابا د راز خبرې دي دا زه د بابا په ژوند نه ښکاره کوم دا زما د بابا راز دی دا به ما سره دفن جوړه کړي چې کله بابا وفات شو نو بیبي عایشه رضی الله تپوس بابا دې درته څه ویلي اوس راته ووایه او وی اوس به یې درته ووایم اوس مې بابا د دنیا نه تللی دی وی ما چې اول وجړل وی ما ته وی چې بیبي فاطمې ما سره جبریل امین هر کال د قرآن دور یو ځل کې څه کال یې 2 ځله وکړو نو د بابا اجل دې لنډ دی زه د دنیا نه ځم آینده کال به نه یم ما ځکه وجړل
بیا چې خوشحاله شو ما ته وی ته به د جنت د ښځو سردار یې بیا خوشحاله شوم وی دا زما د بابا راز و د بابا په ژوند یې ښکاره نه کو ان المستشار مؤتمن څوک د چا نه مشوره والي دا امین دی امین نن رازدار نه میلاویږي نن د هر سړي دوه جبې دي یو ته په یو مخ مخامخ کیږي او بل ته په بل مخ مخامخ کیږي واورئ نن چې دا څه اختلافونه دي څه کورونه وران دي دا منځ کې څه خلق قرآني کوي یو ته په یو مخ راځي او بل ته په بل مخ امام الانبیاء فرمای من کان ذا وجهین فی الدنیا د چا چې دوه مخی په دنیا کې څوک چې په دنیا کې دوه مخه چلی یو ته په یو مخ راځي او بل ته په بل مخ راځي کان له یوم القیامت لسانان من النار د قیامت په ورځ به د دې سړي په خوله کې دوه جبې او دواړه به د اور نه وي دوه جبې به یې دې خولو کې د بعضې زناورو به تاسو لیدي دوه جبې یي ښه ډېرې بدنوره لګي ښه کان له یوم القیامه لسانان من نار د دې سړي به دوه جبې د قیامت په ورځ په خوله کې به یوه جبه نه دوه به او دواړه جبې به د اور نه د اور یو دوه جبې به قیامت کې وي او د الله مخې ته به راشي د الله مخې ته به راشي دا چې دوه مخه سړی یو ته یوه مخه چلی او بل ته بله مخه چلی ته چې د وراني دا خبرې چلی نو ده ته د خیر خبره ولې نه کوي ده ته د خیر خبره ولې نه کوي چې دوه تن روغی نو شریعت پکې د دروغو اجازت ورکړی دی په دې موقع چې کله روغه کوي یو ته ووایي هغه خو ستا ډېر ښه صفات بیان ده ته دلته وایي هغه خو ستا ډېر سخت خفه دی چې د سره زما ړبه دی نو داسې ولې نه وایي نو دلته دې ښه خبره وکړي هلته دې هغه ته ورانه وکړي هلته هغه ښه وکړي دلته یې ورانه وکړي اختلافونه دي انتشار دی ځکه دوه مخي چلیږي دروغ ډیر شوي دي دروغ ډیر شوي امام الانبیاء فرمای اذا کذب العبد چې کله بنده دروغ ووایي دروغ د ده نه ملایک د یو میل په فاصله کې لرې شي نتنا د وجې د بدبویۍ نه د دې دروغو نه بدبویي ځي ملایکو ته مخصوصیږي چې کله بنده دروغ ووایي د یو میل په فاصله کې د ده یو بدبویي رواني د دروغو د وجې نه د ده د خولې نه یو بدبویي رواني ملائک د ده نه لرې رواني ملائک د ده نه لرې په یو میل کې ته ملائک لرې شي چې کله بنده دروغ ووایي رښتیا د مؤمن سره ښایي یوه خبره د مؤمن سره ښایي صفا خبره د مؤمن سره ښایي امام الانبیاء فرمای التجار یحشرون فجارا ټول تاجران به د قیامت په ورځ فاجران ودرېږي تاجران به فجار ودرېږي فاجران ګناهګاره به وي دا تاجران چې ودرېږي قیامت کې وي ټول به فجارن دا به د ګناهګارو په لیست کې ولاړي د ګناهګارو صف وي الا من اتقى وبر وصدقه چې کم تاجر کې درې خبرې دی به ترې بچي نور به ټول تاجران د ګناهګارو په صف کې ولاړي نن تجار دي قیامت کې به پجاري پجار ګناهګار به الا من اتقى وبر وصدقه کم تاجر دکاندار اتقا چې د خدای نه یریږي وبر او د خلقو سره ښه معامله کوي وصدق او رښتیا وایي دی به ترې باري دی به د ګناهګارو تاجرانو په صف کې نه من اتقا وبر وصدقه د خدای نه یریږي وبر او د حسن سلوک کوي ښه معامله کوي وصدق او رښتیا وایي وبر حسن سلوک کوي یعنی گاک ته د میلمه په نظر ګوري گاک ته د میلمه په نظر ګوري گاک ته د رسولو په نظر نه ګوري نن مونږ گاک له چای راوغواړو وی چې وی رسومه پکې چې بیا ورته پته ونه لګي الله اکبر مؤمن به مؤمن رسي مسلمان به مسلمان رسي نه 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 وبر دی به دته د میلمه په حیثیت ګوري اکرام به یې کوي وصدقه او رښتیا به ورته وایي ښه رښتیا به ورته وایي دروغ ډېره لویه ګناه ده ډېره لویه ګناه ده ډېره لویه ګناه ده
حدیث مبارک کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قیامت کے بدرے کسانو سا اللہ نہ د رحمت پا نظر گوری نہ با سر خبری کی نہ بای پاک کی ولہم عذاب علیم دتا با دردناک عذاب ملاوی گی. دری قسم خلق تے نہ با ورطا اللہ د رحمت پا نظر گوری نہ بای اللہ پاک کی او نبا ور سره الله خبري وکي او دې د پاره به عذاب دردناک یو المسبل المسبل چې قمیص دا پرتوګو یا لنګ دای د پټاک نه کتوي دای د پټاک نه کته کړي د پټاکونه پکې پټ پراتی دا پنسي د خپو د لاندې کېږي المسبل د تب الله نه ګوري د قیامت پورس الله به سره خبري نه کوي دا د تکبر نه خدا یا لنگی یا صادری او راخکشی پسی زوڑن کڑے شاعت پسی راخکشی چی دا دی زین پکت باندی المسبل دا تب اللہ دا رحمت پا نظر نگوری زکا دا نخد تکبر دے تکبر کی دنیا کی او یو روایت کی رازی فی النار چی کم دا پٹاک دلان دی فی النار دا پٹاک پا پور کی سیزن شیخا چی کم پا دنیا کے پا پینسا کے پٹو پا لنگ کے پٹو دا پن نار دا بد جہنم ور سیزی. ویم المنان منان اغا کستے چی اغا سڑی باندے احسانو کی او بیا رستو زباتی نن احسانو کی بیا رستو زباتی ولا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا چی بیا نن احسانو کو سبا زباتی بیا سپینگ مولی پی بیا راولی زکات ولا ورکه روغ منی پی بیا سنبالی ورکڑے ولا زکاتی من زکات ولا ورکه روغ روجه پی بیا خپل بیگارو نکی نا زکات کی خوباڑو احسان نکی صدقه کی بای نکی نو بس خبر ختمه چی سوک د احسان زبات نکی رستو او دریم اغا کس چی اغا خپل سامان پا قسمونو خرسی پا دروغو قسمونو سوداگانی خرسی تورش دکاندارانو لا د 100 روپو سیز بخرسی او سل به په قرآن کی سل به په قسم کی اغه کس چې اغه د دروغ او قسمونو په وجه خپل سامانونه خرسی خپل سودا د قسمونو په وجه خرسی او دروغ قسمونه بس زمانه د الله په ذات قسم یا زمانه د خدای په ذات قسم ولی په ټوله دنیا کې ناخوخه زیونه بازارونه دي په دې کې دروغ ډیر دي په دې کې قسمونه دي په دې کې په ناحق قسمونه کیږي پدې کې پناه حق قسمونه کی دا ډیر لوی ګناه ده دا ډیر لوی ګناه ده چې خپل سامان د دروغ قسم باندې خپل سامانونه په خلکو خرڅ د خلکو سره به الله خبري ونه کیخه یو صحابي وای زما مور غږ وکړو ماشوم ته چې راشه زه به درله یو سیز درکم زه به درله یو سیز درکم وی نبی علیہ السلام ته تپوس وکړو چې کدی راغلی وی تا ول سیز ورکو بیا ما ول کجوره ورکوله نبی علیہ السلام وی ښه که کجوره دی نه ورکولی کنه نو دام دروغ همونږ چې ماشوم ته داسې کو راشه پی پرمټ مې دله راوړی دی چې راشي ورې ول نه کو په عمل نامه کې دروغ ولیکل شي وی دروغ وي دروغ وي دروغ وي مونږ ته دا دروغ نه ښکاري سړی چې سړی دوکه کې راشه دا به درکم هغه رامنډي کې بیا ول سیز ورنه کې دا دروغ راله دا پا عمل نامه کې دروغ درج دا پا عمل نامه کې دروغ درج لگ مال دی خو حلال مال دی پاک مال دی پاک مال دی نبی علیہ السلام چې وفات شو د دنیا نه لاړ نو زغره د یو یهودي سره په ګاڼه کې پرته وه چې د دنیا نه لاړ چې وفات شو داسې ژوند مال دی لږي خو چې د برکت وي مال دی لږي خو چې خیر او برکت پکې ډېرې د برکت مال دی حلال مال دی لگ دی اڈو دی ډیر نی لگ دی خو چې د برکت نه ډکی شمائل کې یو واقعه لیکلې ده وی بلخ علاقه نه د دې کې یو تاجر وفات شو نو 2 زامن تینا پاتې شو نو نیم مال یو زوی واغستو نیم بال بل زوی واغستو وی دا غسر 3 ویختان پاتې شو 3 وسره ویختو خو هغه ویخته د امام الانبیاء د نبی کریم صلی الله علیه 3 ویختم پاتې شو مال نیم واغس یو نیم بل خو 3 ویختان د نبی علیہ السلام ورسره
نو یو ویښته یو زوی واغستو بل ویښته بل زوی واغست نو یو ویښته پاتې شو نو دا مشر ورته وی دا ویښته به نیم کو نو نیم به ته والې نیم به زه والم نو دا کشر ورته وی نه دا د امام الانبیا ویښته دی دا نیموه ما دا په منځ مه نیموه ته یې روغ واله خو نیموه یې ما دا مه نیموه دا بېدبي ده هغه مشر ورته وی دا 3 ویښتان چې تاله درکم او دا ټول مال راکې نو خوښه دې نه ده وی ټیک ده که نه وی 3 ویښتان مال راکه او ټول مال ته واله 3 ویښتان کشر رور واغستل او مشر رور ټول مال واغست ژوند تېرېده وی ده چې به کله دا ویښته راواغسته د نبی علیه السلام زر به یې درود شریف وویه بیا به یې ویښته کېښوده چې وبیلیده یا رب صل وسلم دائما على حبیبک خیر الخلق كلهم صلی الله علی النبی الامی د نبی علیه السلام ویښتان چې به یې داسې ولیدل یو درود شریف پې وي بیا به یې کې چې کله به یې ولیده بیا به یې درود شریف وي بیا به یې کېښود هغه ویښتان یې ګرځول ژوند تېرېده نه هغه مشر رور بلکل غریب شو او دا کشر ډېر مالدار شو نو دې مشر خوب ولیدو خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی ډېر غریب شوی یم نبی علیه السلام ورته وی تا زما د ویښتو نه بې رغبتي اختیار کړې وه که نه تا زما ویښته رد کړي وو که نه تا زما ویښته رد کړي وو الله د هر څه نه محرومه کړلې وی ورشه د کشر خواله چې راویښ شو لاړ او د کشر رور چې کم خادمانو په هغې خادمانو کې مشر رور داخل شو د کشر رور په خادمانو کې راغی مشر رور د هغه چې کم خادمانو په نوکرانو کې بیا دا مشر رور داخل شو زه به ستا نوکر یم تا سره د امام الانبیا ویښته دي چې به هغه راواغستو درود شریف ته یې وویې ښه دنیا ته مه خوشحالېږئ ډېر مال ته مه خوشحالېږئ نه کوشش کوو د هر چا سره ښه سلوک کوو زمونږ د لاسه چاته نقصان ونه رسي زمونږ د لاسه بل تن په تکلیف کې نشي او ستا د لاسه بل چاته صدمه ونه رسي ستا د ژبې نه بل چاته تکلیف ونه رسي نه هر حال کې دا کوشش کو چې زما د لاسه چرته بل بنده په عذاب کې نشي زما د لاسه د بل بنده تکلیف ورته ونه رسي امام الانبیا به هر ټیم د بل بنده د خیر خواهی سوچ کو حدیث مبارک کې راځي زنانه و پیشو یې ساتلې و پیشو خوراک په ولم نه ورکو پرېښودله به یم نه چې دا لاړه شي او خوراک وکړي هغه پیشو د لوږې د لاسه مړه شوله الله د هغې په وجه هغه ښځه جهنم ته به وستله د پیشو په وجه زمونږ د خلق دی زمونږ د رزق د لاندې ناست دی یو صحابي راغی د نبی علیه السلام نه یې تپوس وکړو وی غلام څو پیرې معاف کولی شي دا غلام چې د سړي ګناه وکړي څو پیرې معاف کولی شي په ورځ کې لکه مونږ وایو زما دا نوکر دی مړه په مخه غلطي کېږي وی څو پیرې معاف کولی شي د معافۍ خو به صحادي که نه یو پیرې معاف کما 2 پیرې معاف کم په ورځ کې 3 پیرې معاف کما 100 پیرې معاف کولی شي امام الانبیا ورته وفرمایل وی په یوه ورځ کې 80 پیرې معاف کوه 80 پیرې که 80 پیرې د غلام ګناه وکړي که نه 80 پیرې ستا نافرماني وکړي نو په یوه ورځ کې 80 پیرې معاف کوه 80 چاته به تکلیف نه ورکوي چاته به تکلیف نه ورکوي صحابي وایي مونږ په لاره روانو نبی علیه السلام رانه لږ او دسماتې ته لاړ چې وی راغې نو یوه چینچڼه وه سره مرغۍ وه مونږ د هغې 2 بچي نیولي وو او هغه مرغۍ داسې په مونږ چورلېدله وی نبی علیه السلام وی چې د دې بچي چا نیولي دي دا ولې دا چړاړ کوي دا ولې دا چغې وي دې له دا تکلیف څوک ورکوي مونږ یو 2 بچي دي مونږ سره وی شا به یې واپس یې کوي ورته شا به یې واپس یې کوي ورته مونږ پرېښودل هغه مرغۍ واپس لاړله وی داسې به نه کوئ چې مخې ته لاړو اور لګېدلی و اور چا لګولی و د میږو سوړی سېزلې وه نبی علیه السلام وی دا اور چا لګولی دا پلانې داسې مه کوئ په اور به عذاب صرف یو د الله ذات ورکوي مخلوق په اور عذاب نه ورکوي نن خلقی یقین وکا خدای دې رحم وکړي منګکانو باندې تیل واړي د پاسه تیلې ورته ووایي هغه منګک رواني الله اکبر په اور عذاب ورکول دا د یو د الله د ذات صفت د مچو ګب به اور ورته مخې ته برابر کړي بری ورته ونیسي او د مچو ګب وسیزي سیزي که نه سیزي
په اور عذاب ورکول دا د الله د ذات خاص په دې به الله عذاب ورکوي په دې به ته عذاب نه ورکوي په دې به ته عذاب نه ورکوي او که نه څه زده کوي ښه کور کې بیبي چېرته په مخ ونه وخي ښه د بیبي په حقونو کې یو حق دا دی چې دا به په مخ نه وخي او دی چې ورله ګزار را پرېږدي نو دا مخ ونه رسي کله یې سترګه پړسېدلي کله یې د مخ ګونه ورانه کړي کله یې مخ پټ کړی ډاکټر له به لاړه شي ډاکټر ورته وایي رپورټ ولیکه هغې پورې دوايي نه در کوم دا ورته زه غورځېدلی یم وایي بس زه رپورټ نه کوم زه غورځېدلی یم دا کور کې ارتاوه شوی یم دلته دې برید جګ جګ کې وي زه مړه معاف یې کړم ویل دوايي ولې ولیکله دلته یې معاف کړې خو وندع الموازین القسط لیوم القیامه یوه غټه تله به لګېدلې دا فیصلې به هلته دوباره بیا کېږي ته خبرې چې دې ښځې دړنه معاف کړی ته خبرې تا سره څه دلیل شته چې دړنه یې معاف کړی او وی که نه معاف کوم نو کور ته به ځم که نه بیا مې خیر شته نو دا خو معافي شوله نو دا معافي ده بیا چې پر رضا نه نو دغې تلې ته به مخامخ کېږي که نه چې دا ګناه دله کېږي او رب دې دغې تلې ته مخامخ کړي چې ما درته نه ویلي چې په مخ په وخل نه کوي په مخ به بیبي نه وخي دا مې درته ویلي وو ښه څاروي له به په مخ داغ هم نږدې ښه په مخ په چاله داغ نږدې ښه او دا مخ ډېر منوره چهره ده او دا تندې به چاته ټیټایب نه دا صرف مونږ یو د الله ذات ته په خورو کېږدو ښه په دې د الله ذات ته سجده لګي ښه دا کو بنده جهنم تم لاړ شي خو چې مسلمانی دا د سجدي ځایونه به الله نه سیزي ښه په جهنم کې د دې نه به پیژنده شي ښه چې دا مسلمان دی په جهنم کې به هم دا ځایونه بچي او ته نن دې له ګزار را پرېږدې د مخ ګونه ولا ورانه کې نه ټیم په ټیم تپوس کوئ کور کې د معاملاتو تپوس کوئ کو دکانداری د دکاندارۍ د معاملاتو تپوس کوه تاجری د تجارت تپوس کوه هر محکمه کې چې علماو نه تپوس کوه د امام الانبیا ټول ژوند محفوظ دی تجارت خو ډېره لویه ها به نه محفوظ نن کتابونه وګوره چې نبی علیه السلام به ږیره څنګه وړوله دا پکې هم شته چې ویښته به یې څنګه وړول دا پکې هم شته چې ویښتان پکې سپین سو هغه پکې هم شته کتابونو خو هر څه محفوظ کړي دي وی امام الانبیا چې به ږیره غوړوله سر دې لاس کې به یې تیل ور واچول ښه لاس تیل به یې په چپ لاس کې ور واچول په ښي لاس به یې داسې کړه په ږیره کې به یې ډومبې کم ځای غوړاو دای نه دای د لاندې شونډې د لاندې او د زنې د پاسه دای نه بعضې خلک ګورې دا لرکۍ ښه دا مه لرکوئ دا د ګیرې په حکم کې دی ښه امام الانبیا به تیل داسې کړئ دا به یې ومږه په دې ځای کې یو څو ویښتان سپینو د امام الانبیا ښه شکر وباسه چې داسې تیل راوالی دای خلک ورته د ګیرې بچې وایي بعضې خلک پښتو اصطلاح کې ښه داسې به یې کړئ دا ځای به اول غوړ کو په دې کې یو څو ویښتان سپینو بیا به یې نوره ګیره غوړه کړه سر چې به یې غوړو چې داسې به یې کړه اول دا ځای نه دی تندي کې دا ړومبې د دې ځای نه به امام الانبیا شروع وکړله او بیا به هله نور سر غوړو ښه ړومبې به یې ښي طرف منګس کو بیا به یې چپ طرف منګس کو ښه نو دومره پورې په احادیثو کې ویښتان مبارک محفوظ دي چې څومره پکې سپینو اخیري دور کې چې تعداد یې د 100 نه سیوا نه و ښه ډېر کم و چې کله به یې تیل ولګول بیا به پکې سپین ویښته نه ښکارېدل د امام الانبیا په ږیره کې ښه نو نن هغه محفوظ دي چې سر به یې داسې غوړو او داسې محفوظ دی ږیره به یې داسې غوړوله خوشبوی به یې پکې لګوله نن هغه محفوظ دي نبی علیه السلام به وي حبب الی من دنیاکم ثلاث وی ای خلقو ستاسو په دنیا کې مې 3 څیزه خوښ دي ستاسو په دنیا کې دنیا ګورې یوې زمانه ده ښه زما سره کار نشته ښه مونږ خو نن په دنیا زما ده بل وی زما ده وی حبب الی من دنیاکم ما ته 3 څیزه خوښ دي خو ستاسو د دنیا نه نوره دنیا مې نه ده پکار 3 څیزه مې ډېر محبوب دي یو خوشبوی عطر لګول خوشبوی دا مې خوښ دي یو نیکه بیبي نکاح کړې بیبي مې خوښه ده نکاح کړې بیبي مې خوښه ده او دریم د سترګو یخوالی زما چې دی هغه په مانځه کې دی خوشبو مې خوښه ده نکاح کړې بیبي مې خوښه ده او مونځ مې خوښ دی بس دا 3 څیزه مې ستاسو د دنیا نه خوښ دي او نور مې نه دی خوښ دنیا کې ژوند ډېر په احتیاط تیرو
هر خبره کې د علماو نه رهنمایي الو د یو ښه عالم د یو متبع سنت عالم سره مشوره کول د هغه نه خونه اخیستل دا کار کوم د شریعت په اصطلاح کې خو ناجایز نه دی نه ټیک دی داسې کوم ناجایز خو نه دی داسې کوم ناجایز خو نه دی ویښته پرېږدم څومره یې پرېږدمه څنګه یې پرېږدمه د اوږو نه یې کته کم به درته وایي چې د اوږو نه دې کته کړل نو بیا دا خلاف سنت دی ښه د اوږو نه به یې نه کته کوي ښه دا د سنتو خلاف دی او ویښته څه یو شان کټ کول څه غټ او څه کچ دا هم خلاف سنت دی ښه ویښته چې داسې چې څه غټ او څه کچي دا مونږ چې وایو تا پوجي کټینګ کړی دی ستاسو دا بچي چې دلته وخرئ خیال هم وي خبره پې دا لوی ګپ پرېږدي او دا ځایونه یې خریلي دا خلاف سنت دا د یو پیغمبر شیوه نه وه دا په اولیاو کې د یو ولی شیوه نه وه د یو ولی ویښته نه دي دا خلاف سنت دي که بیا هم بچو له ویښته کټ کوئ نو وایي ټول ویښته یو شان کټ کوه خیر دی که دا نه پرېږدې او دا نه پرېږدې دا نه پرېږدې مه پرېږده خو ټول ویښتان یو شان کټ کول چې بر او کته ټول یو شاني بیا ټیک دی بیا صحیح ده لکه بعضې کسې مشین کې دا هم ټیک خبره ده په کینچۍ دی برابر کې خو ټول ویښتان یو شان چې دا خلاف سنت نه د اوس نه بچي په دې رورو عادت کوئ بچیا د امام الانبیا خلاف په ویښته نه پرېږدې بچیا د نبی علیه السلام څومره ښکلي ویښته و بچیا څومره ښکلې ږیره وه بچیا څومره ښکلي بریتان یو څومره ښکلی سیرت یو څومره ښکلی صورت یو بچیا